اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، نن تاسو ته د دایرې اړوند د زاویو څخه مرکزي زاویه وړاندې کوم. په راتلونکو درسونو کې به تاسې د دایرې اړوند نوره زاویې هم وپېژنئ. په دایره کې مرکزي زاویه هغه زاویې ته ویل کېږي چې راس یې د دایرې په مرکز کې وي او زولې د دایرې شعاګانې وي. لکه په دغه ځای کې د الفا په نامه زاویه یوه مرکزي زاویه ده، ځکه چې راس یې د دایرې په مرکز کې دی او زولې د دایرې شعاګانې دي. په یاد ولرئ زده کوونکو چې مرکزي زاویه د تل دپاره د درجې په حساب د خپل مخامخ قوس سره مساوي وي. نو په همدې اساس موږ لیکلی شو چې ای بي قوس مساوي کېږي د الفا مرکزي زاویې سره. بله خبره دا چې د مرکزي زاویې مخامخ د قوس اوږدوالی پر د دایرې محیط چې ټول تړلی قوس دی د دې نسبت به مساوي وي د مرکزي زاویې پر 380 درجو، ځکه چې دلته 380 درجې د دایرې د ټول د دوران د زاویې اندازه ده. نو دلته د دې نسبت به تل دپاره په دایره کې مساوي وي. دې دپاره چې تاسو مرکزي زاویه ښه وپېژنئ زده کوونکو، د مثال ته متوجه شئ. په دې مثال کې هدف دا دی چې یو کوچنی قوس لرو د پی کیو په نامه او یو لوی قوس لرو پی ای کیو په نامه. دلته مو د ای توري ذکر ځکه کړی تر څو د دواړو قوسونو په منځ کې توپیر وشي. اوس که چیرې کوچنی قوس د ایکس په اندازه وي او لوی قوس د دې کوچني قوس 15 چنده وي، نو موږ غواړو چې د درجې په حساب د دواړو قوسونو اندازه معلومه کړو. دا چې د زاویې په حساب د دایرې ټوله زاویه په یوه دوران کې 380 درجې کېږي، نو د دواړو قوسونو مجموعه باید د 380 درجو سره مساوي کړو. نو دلته لیکم چې 15x جمع x چې دا د قوسونو مجموعه ده مساوي شي باید د څو سره 380 درجو سره. 15x او x سره جمع کوو 6x کېږي، مساوي کېږي 380 درجې. نو دلته دواړه خواوې ویشو په شپږو باندې، ځکه د x ضریب شپږ دی. نو x به مساوي شي 80 درجې، په دې معنی چې کوچنی قوس د درجې په حساب 80 درجې کېږي. او لوی قوس چې پیدا کوو، نو موږ وویل چې لوی قوس د کوچني قوس 15 چنده دی. نو د کوچني قوس اندازه چې 80 درجې ده هغه به په 5 کې ضرب شي، 15 ضرب 80 درجې مساوي کېږي 300 درجې. نو ویلی شو چې لوی قوس چې دی لوی قوس هغه 300 درجو سره مساوي کېږي. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې د مرکزي زاویې اړوند معلومات مو په دایره کې پېژندلي وي. تر بیا اللهم الشه.